أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتنا نمبر 1 د سورة عمران د مخکې دونه کې خاص کر 2 نمبر آیت کې الله بیان دی قانونو کې حاصل قانون داو هغه انسان به جنت لذي چې اعلی او فسن مل الله په نامه باندې خرج کی په استعداد خزوانی درې نمبر آیت کې جواب دی سوالو کې د خلکو ویلې چې ته ابراهیمی نه د ابراهيم عليه السلام په ملت کې دوه دا غوخه حرام وو د جواز قائلې الله تعالی جواب کې چې دا حلال و لیکن يعقوب عليه السلام ځان باندې موقته حرام کړی و تورات راوړې پیش کړي څلور نمبر آیت کې الله بیان د تقابل کې الله د حق په طرف باندې ولاړ دی او د باطل فرس د باطل نو د حق فرس ذات او د قشان د حق تابعداري الله یې پکار ده پنځه نبی ک الله ترغیب ورکړي د ابراهيم عليه السلام د ملت تابعداري له فتبعوا ملت ابراهيم مقصد په دې کې د نبی صلی الله علیه وسلم صدق زګه اصول فروع کې نبی صلی الله علیه وسلم د ابراهيم عليه السلام په تابع دي هغه پلار دی شپږ نبی کې الله جواب د بلی شوبه وکي ان اول بیت د خلکو ویلې چې يهود د مسلمانانو نه بهتر دي زګه یې قبله مخکې ده جواب اولنې قبله او کعبه وا دا خبر استاسو به ځه ډیر صفات الله د ذکر کړه مبارک دی هدایت ته آیات بینات تی وکي سوچ دې داخل شدا مامن والی د آیات په اخر کې ویلي کوم انسانان چې د حج نه انکار کوي نو الله د مخلوق نه بے پروا دی نن اته نمبر آیت یو بل قباحت او بدی الله دا يهود نو سوارو بیانې يهودو کی عادت دار شي د الله د کتاب سخت مقابله کوي نو قران د نبی رسول سنت ربتم دایات مخي سرداري مخي ویل شي بنبي اعتراضونه لري وسوي نبی خو څه کوي چې الله باندې اعتراض کوي د ظالمان يهودان د الله دشمنان دي قل من هو يا اهل الكتاب اي يهود نصارى لما تكفرون بآيات الله والانكار کوي د الله د آیتونو کفر کې معنا د انکار آیات الله را معنا د نبی معجزات نه منئ خاص کر د الله قدرتونه نه منئ اسماني وحي نه منئ دوی ویل مړه دار به کې دي اوس دم کې ویرا والله شهید علی ما تعملون یقینا د الله تعالی حاضر ناظر په هغه عمل چې تاسو کوي د الله نه بچرته بچي د شپې عمل دی کده ورځ عمل دی د سړی ارادي دی کله دماغ او سوچونه دي چې کله سړی د اسلام په خلاف باندې کوي نو د الله په علم دی کنه الله تعالی سره وی حسابي کوم نه نمبر آیت کې د بل قباحت يهودو کی عادت داري کوشش کوي چې خلک د قران او سنت نه واړي خلک په دې باندې بد ګمانه کې شمړ دي کې خوري نقصان نه دي قران او سنت چې کله د ملک لراغه فتنه رااله شکر اسمر جرأت سره د مولین لګي دي د نبی سنت به د ابو وی فتنه د الله حکم به د ابو وی د فتنه تقصفت د يهود دي چې ارشا کې راغی ده قل ورته وایا یا اهل الكتاب ای يهود نصارى ول خلق بندوي عن سبيل الله د الله تعالی د دیننا
تصدون دوه معناګانې دي یو خپل مخاړه وای دویم دوی بچا سره کې نه سړي دماغ به ګډوډ کړو متعدی مرزین و دیو جن سبانه بل سبا عمر رضی الله عنه په سیرت کې دا خبر راځي تقریبا ولس خبرې کړې دي عجیب انسانو یوه دا ویلې و چې د فاجر انسان سره په سفر او حضر کې ګوره ملګرتوب مکوا داغه کړوړ دا ټول صبر بدن باندې اثر کوي بل دا طبيعت د طبيعت نه غلا کوي سمنه دوه ملګری یو ځای کې ناشتي د دې یو طبيعت اسره دی بل د طبيعت نه غلا وکي کوم عادت شبای طبيعت کی هغه ټول دلړه نقل کیږي دا خلق الله متعدی مرزین و خلق به بندول الله او د الله د رسولنا سو کې بندول من امن الله یا غسو چې ایمان لري تبغونها تاسو رټوي دي الله لا اله الا وجن کوګواله دغه څلور توجيهات دي تبغونها عوجا دامن شبهات به کول اسلام باندې مړ دا څنګه دین دی آیات کې دا خبره ده او دی حدیث کې دا خبره ده قران او سنت کې هډیر شي نه وینښت ایسه به سړی بد ګمانه کې چې دا خورشته وي کله به د نبی صلی الله علیه وسلم سپکا بیان کړه مړ دا وګوره حالت دا خبره کړو دلته را خبره ویم قول لري تبغونها عوجا لټوي دل را کوګواله ځان ستړي کوي الله د قران او سنت مقابله کې باج خلکو سره عادت دی چې څنګه قران مقابله وکړي څنګه سنت وکړي دریم تبغونها عوجا دا معنا تاسو ظلم کوي په لار باندې دا مپری خدا په ول خوالاړای سلورم تبغونها عوجا کم صحیح تصویر د اسلام شو هغه مپری خود غلط شکلم پیش کې خلکی سبد ګمانه شوې د شي اسلام دا خو موږ نه منو وانتم شهداء او الله جتا سوې مليانا ته الله عالمي امي کو ورانه کې غزا ورانه وکي مولا ولي ورانه کوي یا وانتم شهداء تاسو گوي ورکړي چې محمد الله حق نبی عليه السلام یا وانتم شهداء دا معنی اے مليانو دی جامعہ کې داخله وتا سو باندې اعتماد کوي چې ګوره مولوی شپ دا خبره کړې ده هغه د شي خبره کوي وما الله بغافل عما تعملون ند الله نه خبر دا عمل نه چې تاسو کوي الله یې نه خبر نه کم حرکت شری کړې دي دا په ټول زو ولي کوم به پیښو قیامت ورو ساعت کې موږ الله ادب را کوي کله دې یو د نسوارو خبره مومن الله وي شی به کافر اس نتیجه به مدعي دغه خو بیمانه خلق دي یا ایها الذین آمنوا ایمانوا علی ان تطیعوا فريقا كجماعه تابعداري مکړه دی اورډلې من الذين اوتوا الكتاب را شان شیل ورکړې شوی کتاب وا بړی تاسو بعد ایمانکم رسل تاسو د ایمان نه کافرین غیر مسلم يرد کې معنا د ضرورت ده نبيكم اول مفعول کافرین دویم کدی کې معنا د واپسې ولې به کافرین حال نه بعد ایمانکم دې قباحت د پاره ویلي حاصل داري پرونه پوره الله مسلمان وي ننيسته به ایمان شوي څو نقصان دي چې وسړي مسلمان او هغه شي به ایمانه ورو ساعت کې الله ترغیب ورکړي قران او سنت لا د دې حاصل لري چې کله يهود نو سوارا داخله مرتد کوي نو تاسو الله وي دوه کارونه زور ور کوي صلا یو د قران درسونه او بل د نبی صلی الله علیه وسلم د حدیث درسونه کله چې د مسلمانانو جامعه کې د قران او سنت درسونه مسلمان به هیڅ وخت به خراب نشي دا د يهود نو سوارا یو چالو چې په خاوي د خلکو له دې ذهن ورکو ومړه هغه سړی به ترجمه را قران کې شغله دومره علوم یادي مسلمان مې قران نه ډلري وساتو وسم بای سادهګان پیدا کی کني مولا خونه دا خبره ده جاهل لا یره وی دي تفسیر او ترجمه کې څه غټاله سار ما قام پر لګي ترجمه را خلق مقید کړه
الله وی قران او سنت تشریح کوي بیان کوي دا قران خو د مؤمن د ایمان لپاره یو ترقی ور کوي ځکه موږ د قران اولاد یو وکيف تکفرون الله یسن تاسو کافر کیږئ وانتم تتلى علیکم آیات الله وحالا تاسو باندې تلاوت کیدل شي د الله تعالی آیاتنا تتلى مشغول شي غلا ارشو کې در باندې وای تتلى مشغول شي غلا معنا پیدا شي تر دل الله یسو ضرورت دی وفيكم اوشتره پتاسو کې رسوله د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث تاسو کې د الله رسول دی نبی صلی الله علیه وسلم وفات ته څنګه ممکن موجود دی هغه آیات کې دوه تفسیر دي یو د فیکم نه مراد صحابه دي د نبی صلی الله علیه وسلم وخت کې صحابه وخت کې نبی صلی الله علیه وسلم موجود دي دویم قطعه سے به واجب تفسیر کړي لري د شیونه ویلې شو فیکم محمد صلی الله علیه وسلم رسول ویلي الله تاسو کې د نبی صلی الله علیه وسلم وصف د رسالت ته شی ویلې شي احادیث قران او سنت الله تاسو کې موجود دی به هم کافر کېږي مکیږي ومن يعتصم بالله يشاش ځان یو ځکه د الله تعالی سره فقط هدی یقینا دا روان کړي شو اله صراط مستقیم په طرف د نه غلارې يعتصم کې معنا د منع اصل کې ویل شي هغه مزیلا هغه تسمیلا شی باندې د مشک د ګوډي د خپل تړلې کی کنایه د دینه د شی انسانانو قران سره ځان یو ځکه حدیث سره ځان یو ځکه دي جن رسول بل عیسی څلور قوانین بل تشریح د انسان د ایمان او د مؤمنانو د اتحاد لپاره د ایمان د حفاظت او د مؤمنانو د اتحاد لپاره څلور کار الله یې ضروری دي څلور کم کارونه یو د الله نه یې راکوي دویم قران او سنت باندې پنځه وکي دریم قران او سنت له دعوت ور کوي څلورم د يهودانو سوارون الله په کامل معنا باندې ځان راټول کړي کله چې دا څلور کارونه د دې مسلمانانو مابین کې نو هیڅ ته اتحاد خراب نشي هیڅ ته زموږ ایمان خراب نشي یو تقوا دویم قران او سنت باندې جمع کېدل اتحاد دریم خلق الله او رسول دعوت اول سلورم د يهودانو سوارونه په کامله معنا باندې برا جدي غیر المغضوب علیهم وللضالین سمانا پنځه انسان مونږ دا وای یا الله موږ د يهودانو ساته یا الله موږ د سوارونه داس موږ ایمان طرف کوي به اتحاد راځي رب تمداري انت ویل صراط مستقیم دلته تقوا ځان کې راواله بس دا صراط المستقیم دی یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اتقوا الله حق تقاته یریګه د الله نه په حق را باندې حق رسمانه مفسرین آیات منسوخ دي فتقوا الله ما استطعتم دې پر ناسخ صحیح قول الله چې اصل کې د آیات مجمل دي امام سیوطی اتقان کې لګي القرآن يفسر بعضه بعضا قران بعضی سره بعضی تفسیر کوي حق رد الله نه دار چې معنا څومره مو وسید الله نه وېریږي هر انسان وس پر مطابق ملامت دی ولا تموتن ومملکه تاسو الا وانتم مسلمون مگر په شان چې وي تاسو مسلمانانو څه مطلب چلیږي غنټه د اسلام سره ځان په ون هیڅ پتا نه لګي گاڑی کې بناسته مجلس کې بناسته د مرګ په سلبو شو خود حال کې لاړ نشي چې د بی ایمان دی عبد الله ابن عباس حرم کې ناسو دالو سره شاړه ولي سوچ یو چاته مختنو کړ ابن عباس ولي وی دی آیات خپکړه ولا تموتن الا وانتم مسلمون الله یممړ کېږي مگر په دشال چې مسلمانانو وي اسنه موږ د شوکار کو چې د اسلام سره ټکرې والله مرګ نه ولي خیانت دې دوکا دا زنا دا دویم امر
د ایمان د حفاظت د مؤمنانو د اتحاد لپاره الله یو اساسي سبب دی قران او سنت باندې پنځه ولګوي واعتصموا بحبل الله من قول ولګوي پر سید الله جميعا ټول حبل الله نه مراد قران نورم ډېر تفسیرونه مفسرینو کړی دي دا د الله لخوا نه رسول راغلی ایت کرسی نه اوس آیات کې ویلی وو علي شام دا معنا کړی عبد الله ابن سلام نبی صلی الله علیه وسلم له ویری یا رسول الله یوشین باغ د چمن دی کجوره دی مضبوطه کړی دا ملاس کې نیولې هغه ویری د ایمان دی کنه ولا تفرقوا جدای مکوي تفرق مکوي د یو بلنا یا تفرق معنا تفارقوا دین نه جدا ګرځي ما ځان لوی مسلمانو کارونه کوي د کفر وس د قران فائدہ ذکر کوي ام دنیوي مخروي دنیوي فائدہ ده چې کله یو علاقه کې قران بیانېږي چې څومره سخت دښمنی ولې نه اتحاد پکې الله راولي دا اتحاد کتاب دی دا اوس خزرج مابین کې یو سر شل کاله دنیم سو کاله دښمنی و اسی معمولی خبرو باندې بلاندې واته قران شکل راغی هغه خلق چې یو بل مخکې مرشو کمین کې ناسو ورونه وګرځیدل دی و فایده دویم الله د جهنم د کند په غاړه باندې وای ایس قران بچ کړی آیات دلیل په دې چې یو ځکه اختلافي هغه چې ختميږي وروري جوړيږي فزاد وروري راځي اساسي سبب اسا قران دی واذکر یاد کئ نعمت الله علیکم بتاسبان اس کنتم اعداء شوي دشمنان فالف بین قلوبکم نه اتحاد راو سو استاذ زون ما بین کې الف من الفت دې ته ویل شي مینا د انسان په اختیار کې يم نه ده رد پاغ انسانانو باندې شهید مینی تعویذونه کوي باطل فرس خلګي ګندس ښا یری پلانې کې زما زړه لګیدلې لري په کومه طریقه بس ظالم بچي مال ته تعویذ شروع کی کفر او شرک به ولي کی مینه چې راځي هغه په دې راځي چې ځان کې دین راواله د آیات ک الله ویل فالفا یو سړی کله کو مال چاله ورګي پای باندې داغه مینه سره نشي جوړې دي کته او غاړي چې داخله مسلمانینه وکي الله مسلمانینه وکي نبی صلی الله علیه وسلم ویری الله سره تعلق ساته الله به مسلمانینه وکي د مخلوق په لاس او جیب کې چې کمال د سترګال ته موږ د دوبر سره مینه وکي قران کې الله ویلي د عمر رضی الله تاریخ کې موږ دا ویلي وو چې ارسړي د سره مینه ده یو په دې کې ایمان او نیک عمل ایمان او نیک عمل اختیار کا د پردې مور بچي پردې انسان به تا باندې بده شي زهيري لکه خپل ځان صحابه خپل ما بین کې بیا خرده شول یو غزا کې درې ملګری شهیدان شو مطالبه د وبو وکړه یو له شوبرالي نو خوا کې بل ملګری آهو کې مړه غلې ورکا دی بل بیا آهو کې غلې ورکا نتیجه دا چې کله اخر له رشي کې درې وړه شهیدان شو معلومه اخره کنه د چيلي اثر نیو کور یو لور کې هغه به بل لور کې بیرته خپل مالک لراغه به د شي مين رااله زمان سخت تیرول خبر خوشاله ول فاصبحتم من الله وغرزي د بنعمتي نعمت الله تعالی بنعمتي دا من د الله په نعمت رونه سمرونه وبه وز دنیوي فایده وكنت اخروی فایده وکنتم مویتا سو الله ویلا شفا حفرتن په غاړه د کند من النار دور فانقذکم الله بشکړي دی ورنا د دې قران په وجبانه دلیل به دې چې قران نه راغلی مړ شي وي ډایرک جهنم نتلی دا قران چې انسان د جهنم نه بندي د جنت په طرف رواني کذالک سنوس ترغیب او تشویق ډیر انسانان قران واوري واسی عادي معمولی غني وګڼي الله معمولی مګنا کذالک ذق شان بیان الله لكم تاسل آیات د خپل احکامات لعلکم درپار تحتدون چې سملر والا شی ورسا کې درې مامر د مسلمانانو د اتحاد
د ایمان حفاظت شکیږي نو الله د قران او سنت په دعوت خلق دی له دعوت کوي فلم راسم الګر امراوالا ولتكن موجود شي منکم ساسنا یوړل یدعون الى الخير شي خلق را بلی الله او رسول الله مفسرین ذکر کوي ابن کثیر د خیر مراد کتاب او سنت من کې دوه قول دي یو قول چې نامین د پاره د جنس معنا هر انساني دعوت دی امام شوکانی فتح القدیر کې لیکلي چې د امین د پاره تبعیض کټول نه یو جماعت پر خامخا موجود شي قرطبی میری خبر له اصح ویلیدا یدعونا چې خلق دعوت ایصلا الى الخير خیر نه مراد کتاب او سنت د قران او سنت عظمت دغل گزړو کې دنه زړونو کې دنه نه کوي چې بغیر د قران او سنت نه کار نه کیږي دا زموږ اساس او نصاب دی ويأمرون بالمعروف الله امر بکي بنه کوي باندې او خلق ممانه کوي عن المنکر د بدینا معروف معنا توحید منکر معنا شرک خلق و توحید له دعوت کوي د شرک نه منع کوي سنت له دعوت ای د بدعت نه منع کوي هغه کار له دعوت ای شي دیږي حسن شریعت ذکر کړي دي نتیجه سره دعوت والا و اولئک الله اذا کم خلق قران او سنت دخل دعوت ای هم المفلحون خاصم دوی کامیابان دي روسا کې بل ادب تفرق ډلبازي اختلاف الله یې جوړوي ته پلانې خېلې او ز پلانې خېلې دیو جندا ډېر ډلې جماعتونه جوړول دا په خپل ولې فتنه ده به کوم سره چې چا په جماعت کې داخل نه هغه د مؤمن کاری بل کافر بس موږ تاسو یو تنظیم لري یو جماعت چې ویل شي اسلام الله دا ډېر ډلې بازانه جوړوي ولا تکونوا مکیږي کلذینا بشاندا غچا تفرقوا چي تفرق کړي جدای اختلاف کړي تفرق اختلاف کې دا معنی اصول او فروع کې خازن لیکلي تفارقوا تفرقوا دا معنی تفارقوا دین مفردا چې بل طرف باندې روان شي دې شي خلکو له علم نه راغلي نه الله یې خمولین دي ویږي تفرق وړل بازي ناروا تاسو ګورئ چې دا شاته تفرق وړل بازي جوړ کړی څومره ظلمونه کوي دغه په جماعت کې تنظیم کې وي وسړي د دین د اسلام نه خلاف کوي لیکن دا باغره توجیه کوي چې نه مړ دا خدا مقصد نه وداري بل طرف باندې یو قوي مؤمني چې کله د بدل کې نه داخلي حسابونه بدګماني کوي حتی دینی تنظیمونو ډلو کې دا مسله ده تاسو ګورئ کنه چې کم سړی کم جماعت کې داخل لې کم مسلک کې داخل لې کم ډله کې دا مړ ودا زموږ ډلې ملګری دي دا به زموږ ډلې ملګری نه دي یله کوم مؤمن دی هغه دا شین الله یې مکوي چې کله یو سړی مسلمانې بس داس موږ وروړ دی هغه کړه هر مسلک سره تعلق لري دا هر تنظیم سره تعلق لري دا هر جماعت سره تعلق لري دا ډله بازی جوړ کړ الله یې لوی فتنه ورایش او دا فتنه واقع دي من بعد ما جاءهم البينات والله يرشدنا دور کار دلایل راغلي د قران او سنت او اولئک لهم عذاب عظیم او خاص د انسانانو له عذاب دي ورسره اخر قیامت حال الله دغه اسم خلق دي قیامت کې ورچا مخونه تک توري د سی به توري لکه د شپې تورتم د چا به تک سپینی عبد الله بن عباس فرمایي د دین مراد اهل سنت والجماعت او اهل بدع دي سوچ اهل سنت والجماعت معنا رسول الله بس روان دي صحابه بس روان دي د دې مخونه به تک سپینی کوم انسانان چې صحابه خلاف کوي د نبی خلاف کوي د قران خلاف کوي مخونه به تک توري یو ما باغ ورځ باندې چې سپین به الله یو وجوهن سمخونه او تور به وجوهن سمخونه دواړه جماعت زید تور مخې څوک دي حسن بصری فرمایي اهل بدع یو شی دین یو دین ته جوړ کی فاما الذين فساق انسانان چې تور دي مخونه دوی ته ویلیش اکفرتم ما تاسو کفر کړي بعد ایمانکم رسل ایمان ساسنا ایمان مراوړ راوړ ولاړې په بل طرف
فذوقوا العذاب ان وسک عذاب ما کنتم تکفرون په سبب د کفر تاسو عجیب نقصان دی خلکو کې و مؤمنان د اسلام رهبران د اسلام قیادت بو سره ایستا کفرتم بعد ایمانکم لاړې د کفر خواله مخبر الله یتورکم وس من مخ انسانان واما الذين انسانان چې سپین د الله دې مخنا ففي رحمت الله دوی بداخلي د الله رحمت کې هم فی خالدون دی بای کمی شی يدخلون في رحمت الله فتح القدیر کی امام شوکانی لیکي ففي رحمت الله لفظ کی اشاره ده لا جنت ته داخله دل بد الله فضل کرم باندې کی عمل باندې نشي دی حدیث مسلم کې هم راغلی اوس ترغیب او تشویق تلک آیات الله اذا دل آیاتنا دی نتلوها علیک من گلولو بتا منی بالحق فرشته وما الله يريد ظلما للعالمين ندی الله شرادو کې د ظلم مخلوق باندې الله یې چرته ظلم نه کوي ظلم منع کړی دی لیکن د انسانان د اسباب برابر کی چې اس الله رخوانه قهر ور باندې راشي عمل د سړي بادشاہي کنه ورسات کې رد شرف التصرف مقصد به اثبات د باس بعد الموت اے انسانانو قران او سنت منئ اے انسانانو الله او رسول الله خلا دعوت وای اے انسانانو تقوا ځان کې اختیار کړئ یو ورځ بد الله مخ له ودرېږي الله به صابر سره وکي به برمانو کې ولله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص الله اختیار کې هغه سړي چې بر دی ولاندې ویل الله وخاص الله لا الله ترجع الامور واپس د ټولو کارونو دا زمو وسار ټولو کارونو الله را ورشي موږ به ورشو به الله مو سره حسابي کوي ورسا کې د نبی د امت امتیاز ابن کثیر به ډیره حدیث د تشریح ذکر کړی دي کنتم خیر امتنا الله تاسو غره امت یې چرته د الله تقدیر کې دیم دا کاف زائد دی انتم خیر امه اخرجت للناس الله کار کړی شوی دی خلق لرا تأمرون بالمعروف خلق لرا امر کوي په توحید او منع کوي به د شرک نه وتؤمنون بالله ایمان ولري په الله الفتح القدیر کی امام شوکانی ابن کثیر دی ټول نقل کړي د عمر بن الخطاب نه یو سړی وغاړي چې زغره امت کې داخل شم نو شرط پکې دار شي دا به امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي او خرجت معنا اوس حیرت اول ایمان په الله دې نور سبه امر بالمعروف نو څنګه امر کوي بس دې ته ویلې شاه اثر د ایمان وس ترغیب ورکې ایمان لا ولو امن اهل الكتاب الله کې شرط ایمان راوړې وي يهودانو سوارو لکان خیرن لهم د ایمان بغره وي دویلا منهم بعض په دې کې ایماندار دي واکثرهم اکثر د دې بيدین دي که خلک مشتا عبد الله بن سلام دی سلمان فارسی خاص کراغه انسانان چې نبی صلی الله علیه وسلم منلې دي ور ساعت کې الله وسلم له تسلی راکړي د يهودو په دې غربان الله دوکنه شر ډېر خطرناک فوج دی ډېر جګړه مار دی عجیب زندان دی دوی چې تاسو سره په میدان د جنگ کې الله اعلان دی شاړې شړې مړای کې بس دوی ٹھیک ده د خلی کنزل بکئی د اسلام په خلاف باندې تبلیغ کوي د مجاهدینو سپکاو بیانې الله دې باندې صبر کوي نور دا ګور ټینګ نه دي چې سم مقابله له ودرېږي نو شعار کړه به غیرت انساني دا نه تخت الله یې ورې کوي لن یزر کی معنا د zarar ده ارګز به zarar درنه کی تاسو نه الا ان مگر دخله کنزل دخله zarar د اسلام په خلاف تبلیغ میډیا څومره دي خلکو ته زرا التم دومره وشلو دومره قیدیان کړه د شی بو کو هغه بو کو د شی کیږي او هغه کیږي تاسو غب شپ دی الله وای پرې دوکه نشي او کدا خلک جګړو کې تاسو سره الله وینو اړې تاسو له الله بار شاګانی ثم لا ينصرون به دو سره کومک نشي کېده ادبار جماعت دوبر کنه د شان دوی سره به کومک نشي کېده اتحادیه او ناټو به الله یو مات راماتش
آل تبر یو الله طاقتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسوي چې کوم ځای کې دا يهود نصارای بس دا بذلیل ذلت نه بده باندې بچيږي چې صحیح ایمان راوړي د مسلمانانو سره جوړ وي. اخته کړي شوی ری علیهم ذل الله دوی باندې ذلت اينما سقفو شرط چې مند کړي شي الا بحبل من الله مگر رسید الله وحبل من الناس او رسید خلقو. څه مطلب ک ایمان راوړو د مسلمانانو سره خبره وکړي به بر ذلت نه بچي کینه د الله ذلیل دي. وباء داخل اختر الله بغضب من الله د الله وضربت عليهم المسكنه راغلی دا په دې باندې فقر تو خمالدار دي. مسکنه دا معنی يهود نصارا کو څومره مالدار ځان فقيران فهم خاص طبقه بری کې مالدار ده عام سطح باندې دا ډېر فقيران دي. دریم مفسرین ذکر کوي چې دلته کې مسکنت به اعتبار د اخلاقو د دې خلکو اخلاق الله ډېر کمزوري. يهود دي کنه نصارا بد اخلاق انسانان دي. دنیا له اخلاق معلوم شو کنه یو خو عنوان کې دا ذکر کې شوګور موږ بشر دوستانو امن راولو څومره ظلمونه کوي. دلیل به دې چې دا بد اخلاق دي. اسلامي عصر شونه شنو کم ظلم دی باندې کوي. نارینه سره کم ظلم، زنانه سره کم ظلم، معصوم سره کم ظلم. الله یو نصر اخلاقن ډېر سپک خلک دي. شر البریه په دې ټول مخلوقاتو کې الله پرې وتی دي. د دې جرم سره الله ذالک الله اذا ذکا بانهم كانوا يكفرون بآيات الله یو خو کفر کړي د الله په ایتونو ويقتلون الانبياء انبياء وجلدي بغیر حق بغیر د جرم شرعینا وسی موشنی انبیاء خو نشته نو یقتلون فعل مضارع ولی ویلي هغه حال مول الله تصویر کی وسو انبیاء څه کوي د الله د مخلوق حق دواړو طرف کړي دي. ام د الله حق طرف کوي ام د مخلوق. ذالک بما اسودا په سبب د دې چې نه فرمانی کړي وکانو یاتدون او تجاوز کړي عیسیان کړي د الله په حق کې تجاوز کړي د مخلوق سره د معاملات او یو تاریخ کې نه دی راغلي. ورسا کې تقسیم ټول اهل کتاب الله یو رقم نه دي. عبد الله بن سلام ورکه خلک هم شته بکی آیات کې به ترغیب دی چې دا صفات ځان کې پیدا کړي. سلمان باج نور صحابه ليس الله الذي سواء برابر من اهل الكتاب يهود ونصارى امه قائمه جماعت دي ولا يتلون آيات الله الولد الله آياتنا انا الله د شپې پیسې کې يتلون معنا دا بهترین عبادت تلاوت دی خاص کر رمضان کې لوستل کوي کنه دې پیشنوي کې د شپې شو د کېږي زنانو لدا دعوت ورکي خورلا کزلا مورلا لورلا پیشنوي شکل راوچته دی د خوراک او ساک بندوبست برابر کې به جمع وخت پورې نوډیر وختي پارا نیمه پارا دو پاري تلاوت دا ظلم د زنانو سره چې انسان ته خواهش پوره کوي د خوراک او ساک مسله برابرې لیکن دینی تربیت دی ونیش قو انفسکم واهلیکم نارا الله دې خور دې مور دې لور دې بچي دې معصوم بچاو کې پر قرآن او سنت تلاوت ته ترغیب کوي. انا الله دې شپې پیسې کې تهجد ته مراد یو دویم د دینه د شپې سم لسلې ایو وخت کې ولولې دې مې شغل انسان به سم مقابله وکړي د ابلیس سره او دا لوز وکړي د الله سره چې بس الله د دې نن ورځې نه را پدې خو موږ بکلک ستاو امیر منو کور کې هم دا تشریح کوي څنګه دا مېشت تیری کې بیرغینا. شیخ عبد السلام صاحب ویلي یتلون آیات الله یانا الليل وکم درس سبا د ملګرو لویم دا د شپې قیام الليل تهجد کې ځانو ځان سره دا غوډر زور غواړي د شپې به انسان په دې ایتونو باندې سوچ کوي چې الله سبا خو ډېر انتهایی عاجزم کمزوري ته بس ما په دماغ کې دا خبره اچوي اسما په دې شبه باندې به اقوینا جاری کوي چې زمام اسلام پوښ زماره ملګرو پیوش
ځکه دې سره ډېر قوي تعلق لري وهم يسجدون حال لا چې داخله سجدي کوي الله لپاره سجده کوي نو ځکه ورسره ویلي بل صفته واوري يؤمنون بالله ایمان لري په الله او په ورځو سنئ ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وخلق الامر کوي پنه کوي خلق منه کوي د بدونه ويسارعون في الخيرات وتادي کوي په دې نه کو کې نشنه کې چې مسلمان لپاره دا حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې کله انسان روزي تل افطار برابر کې څومره اجر شي داغره وسه اجر ستا مسارعه کوي کنه پلانې سره د ورځې دومره تلاوت کوي زبدومره کوم پلانې سره د شپې دومره تهجد کوي زبدومره پلانې ما ګوندې دی غریب یا ګوندې له دومره مال لګي زبدومره دلوري سیزن میش مسارعه د امانت تقدیم الاهم فلاهم عمر بن الخطاب ویو غزوه نبی صلی الله علیه وسلم د چندې مطالبه وکړه عثمانو تقریبا الناس وکان سل اسونه پیش کړو 2 لک دینار 2 کروڑ روپۍ یو چنده وسم دا مالداران ځان مالدار وي 500 په ور کین نو ځان عمر ډډ روان کړه مخ جهان روان کړه هغه صرف یو مجلس کې 2 کروڑ روپۍ پیش کړی شریعت لا نور خو څنګه یې څومره وړاندې کولی نو عمر رضی الله عنه فرمایي مانی مې کور راوړو اراده مې دا و چې ابوبکر نامه کې شم نبی صلی الله علیه وسلم مطالبه وکړه څومره مال درونه ما یا رسول الله نصف البيت نیمه کور نیمه متا ابوبکر شراغ نه غدنر بشار سره وړه نبی صلی الله علیه وسلم مطالبه وکړه چې پر خدای الله او رسول مې پر خدا غرض وې ما ویلي چې په دې وخت کې زید ابوبکر نه مخ کنه نشم کېږي مسارعه کوي الله وي واولئک الله د انسانان چې من الصالحین د نیکانو دي وس قانون انسان چې د نیکی کار کوي باس الله یې دوه غټل اجر واخستو وما يفعل من خير عاش داخل کی کوي کم کار د شریعت برابر نو هرگز بدا محروم نشي د ثواب نه والله عليم بالمتقين الله په دې تقوا والا باندې اې دې څه مطلب نیت د صفا کی سړی یو سړی کړه قران درس کوي یو سړی کړه صدقه کوي یو سړی کړه قیام الليل کوي ګوندې مال ورلېږي روزي تل افطار برابرې الله یې نیت صفا کا ابن مبارک سے فرمایي دې نیت باندې واړه عملونه غټيږي او غټ عمل نه واړ کیږي نیت الله دې ضروری دی اې دې اهتمام واستخفي اخروی د اخرت د عذاب نه یرا ان الذين يقننا انسانا كفروا چې بېمان دي لن تغني د پون کې انون د دینه د مالونه ولا اولادهم نه د دې بچي من الله د الله عذاب نه شي نه چوشي تغني معنا پیدا بدر نه کی تغني معنا عذاب نه دفن کی مال او بچي به اس کار نه کوي واولئک اصحاب النار داخل بدور والهم فيها خالدون دی به اور کې همیشه ورسره کی جواب د سوال يهود نو سوارا کومه خلکو کله پلچکونم جوړي کله معمولی غني مادیات هم خلکو له پیش کیږي دا بشر دوستی را څومره مړه خلک دي مونږه پر رسمیت نه پیژندل دی پیژندلو مونږ سره دا کومه وکړه سره کې جوړ کې هغه وکړو دا دې کی باجری الله دې مثال شي لکه یو فصل یو 30 بعد ورګي یو دا فصل بیخو باشي ارسه دلدل ختم یې کړ مثل ما مثال دا څه خرج کوي دا خلک په حاصل حیات دنیا په دې ژوند دنیوي کې کما سره ریحین پشان دی او بعد فیا پای ک الله یې غلې وي یوري یخنی باز علاقو کې فصل تازه یخ با چولې یو سبا چې راشه تک توري اړولې سملولې هغه اصحاب چې ورشيږي هر څه قوم فصل له قوم لا اسی قوم ظلموا انفسهم چې ظلم کړي په خپل ځان باندې فالکته غلې ختم کې هغه لرا بعد ختم کې فصل لرا ور ختم کې یخنی ختم کې کدا خو الله ظلمونه کې نه دوی باندې ظلم الله نه کړي ولکن انفسهم یظلمون دوی په خپل ځان ظلم کوي زمانه ظلم کې نو شکار خراب شي
ورسات کله آداب ورکی بیان څلورم آداب د ایمان حفاظت د مؤمنانو اتحاد بکله پر امن کی چې کله د يهودانو سوارو سره الله د جاسوسي لنه ساتي بتانه ویل شي هغه بنل چې انسان د کمیس لاندې غوندي پټ رازدار الله چې مؤمن پرې دی او د دې يهودانو سواري سيدا پټه رازونه جاسوسي لین منو ساتو یو خبر عمل برباد شي بل مؤمنانو اتحاد دل شي ګیره پر خودلی پټګي بریوالي آلته پر پټ تعلق د يهودانو سره سره مؤمن خو بتا باندې کامل اعتماد وکي راز درته وای ته ایسه صفا ویلې افشا کی د الله مکوي یا ایه الذین آمنوا ایمان والا ولا تتخذوا من سیف دوستانا من دونکم سوا ساسنا دبل چا سرا مفسرین ذکر کی عمر بن الخطاب موسی الشلیل ویلی یمنشین ولې وزیمه ودال لري کوم معذور کا کدا خو دې د مؤمنانو رازونه به خلکو له پیش کړي ابن جرير دینداري کړي افسوس په دا چې دا خلک خپل منشیانه خپل د مشورو خلک هغه يهود نو سوارا غړي اوس د مشورو دراز خلک دا غړي دوري مړاوي په کیسه باداران الله دې سره رازونه مني سي من دونکم انا استاسن سوار بل چا سره جواب يهودانو سوارا سره دوستانه کې څه نقصان دي الله چې چرته تاوان چرته مصیبت مسلمان لرشي يهودي ورته بر سر باندې ودرې نو د شړي سره څنګه دوستانه ساتي سبحان بل سبا ان شاء الله عمر په تاریخ خدام راځي عمر رضی الله عجیب انسان دی وی هغه انسان چې هغه ستاده مشکل رفع کول نه غواړي هغه خپل مشکل ما پیش کا هغه نورم خلکو له فارش کوي دا خو نورم رانه کله به دا ویلي کافر انسان لراز موړه نه کوا ډیرو مو دوستانو لمرازونه ما پیش کوا شوار مؤمنانو دوستانو نه زکه هغه سره پاره بیډولې د مشکل په وخت کې به ستا کومک کوي لا یعلون معنا دالا نکما يهود نصارا الله تعالی سره خبال نورانه څومره ورانه چې تاسو له شيګي درکې ویم خوخ غني ماغه سانه تم چې تاسو مشکل کې شوي څه مطلب امت مسلمه چې په کوم شی باندې خپکیږي په کوم شی باندې پریشان کیږي يهود نو سوارا دې د پاره کار کوي چې همیشه د مؤمنان خپي ذلیل ده دریم یقینا کار شوی ری بغض منافاهم د دې خلونا بغض د خلونا څخه کار شي کله کله تی غیر اختیارباز الفاظ دروځي کنه اخبارونه کې تاسو ګوري خبرونه کې دریم د دوی دشمنی د دوی د خلونا راوځي د خپل مابین کې چناس د شونه ویری منال سنتهم چلیږي ګنټه الله یو خلید او اخلاص کړی د اسلام د خدمت زت تبلیغ والے اوس بل خبر واوره يهودي او نصراني چې په دې ځل کې د اسلام سره کوم دښمنی لري الله یې غماله معلومه ده تعالی نه معلومه ته په موږ ته یې اشاره اسما دوست دي افسوس په حال لري چې د مشران حکمرانان په قران نه ریپویا کدی قران باندې پوهې دوی به اچر دوی رازدار نه ونیولې هغه انسانان چې په قران او سنت باندې پوهې د اسلام حقيقي اولاد دی هغه سره ډغره شروع کړي ده وما تخفي اج پټکړي دې شنو الله او اکبر ډیر غټ دې خلونا مونږ بیان کړي لكم الآيات الله تعالی سره احکامات که تاسو کې عقلین وشونی سه په دشمنی اجه کما قالو الله به دوسان نه سينو وکړته الله یې پکار ده ورسا کې بل خبره الله دې اباس مؤمنان عجيب خلق دي د دې يهودانو سره سره دومره مینا کوي چې مخله مؤمن راشي هغه وښنه خو چې اوس د يهودي د الله را پاکش لری شي خلق را روان دي حق حرام وجي سن خلاف راغی څه زلزلہ یو څو سپک يهودانو په دلار رواني اولاد به مخله رواني یو مسلمان دیګه کابل مسلمان دیګه کو چې دی خواشه الله دې څومره مینه اوسره تکای ستادي مين له تعجب دي مؤمن دې خپکه دې خپل بادار د پاره یاد ساته يهودي سره د ظریف اندازه باندې مين نه ساتيات څنګه يهود چې کله تاسو سره مخامخ شوي چې دې ملک لمنګ راغلي د امن د پاره خدا خړې خلک دي خو چې کله خپل مرکزون لاړ شي به تاسو په خلاف دې ګوتو باندې خولي لګي چې دا مسلمانان به کله الله برباد کړي څومره بے غیرت دي دې پر خودل زمو په خدمت کې 40 غنټه ځان وبو وکي
الله ودا سره دومره دښمنی کوي او ته په تایید کې ولاړی ها انتم خبردار الله خبردار تاسو اے دا کسانو تحبونهم من کوي د يهود نصارى وسرا ولا يحبونكم عيسى وسرا من نکي وتؤمنون بالكتاب كله تاسو په ټول کتاب ایمان لري واذا لقوكم چکل يهود سره مخامخ شنو قال آمنا اغه موږ مؤمنانو د امن پنه ترغلي دي زیالا سړي ایران چې دا خو من والا دي وسوي کنه يروي ندي وزيدي ملک نه چو اتن غره ګډوډي براشي الله وي ګډوډي خو جوړه دوی کړه ورسره براشي خاص کر سوره مائده کې څومره چې د قتل او قتال څومره چې د فساد اسباب دي الله وي دا ټول دي يهودو سوارو د ملک لراوړي دا چې ورخ خپل امن دي ویم واذا خلوا الله چې کله لاړ شي نو چک لګي علیکم ساسو په خلاف باندې الانام لا په دې ګوتو باندې د وجر غسینا چې سړی غوسه شي په ځامن خپل لګي چې خپل اډو لاړ شي خپل مرکزون لاړ شي نو د شي چې دا مسلمانان به کله بربادي ته دوی له جواب ورکا قل ورته امو ته مړ شي بغیر کوم د خپل غوسه سره ابن جرير لګي کافر له خیرام پکار دا بای سادهګان وی کنه مړه کافر له خیرام وکم موږ الله دې ټول برباد کړه ان الله علیم بذات الصدور یقینا الله په دې په خاوندانو د شینو ساسو پر ازن الله یې پوهه بل صفت واوري يهود عجيبه خلق دي مسلمانانو له غوږ نظری په اندازه خوشالي ورسي سخه پي بده چې دا څنګه ترقی دول ورسېده لیکن چې مسلمان سره پریشانی ورسېږي قتل او قتال دوی مابین کې اختلافات صح چک وي دا يهود ير خپل کې لاندې واته بس د دې مسلمانانو مابین کې اختلاف واچو حکومت ور باندې کوي الله دې دومره قماقلی چې وسړې ستا په ترقی باندې خپکیږي ستا په دشمنی باندې خوشاليږي او تدبیم داغه سره غاړه غړای ګرځي هغه له سینا ور کړی د الله مکوا ان تمسسكم الله کور شي تاسو له حسنتن که حالات تسوهم نو داغه خپکی وین تصبکم کور شي تاسو تکلیف یفرح بها خوشالي پاږي سیاتون دا تنوین لپاره تقلیل معمولی شهادتونه معمولی ظاهری تاوانونه سم ټوپونه وي د خوشاله نه یره پلان چې دومره مسلمانان دلدل شو و جواب سوال د شي وخت کې الله وکړو دوه کارونه وین تصبروا الله که صبر مو کې او تتقوا الله نو ویری دی لا یضرکم zarar نشي درکوي تاسو لا کیدهم دی يهودن سوار او تدبیرونه شان دی چې شي zarar نشي درکولې مړ الله اخلاص دوه کار به الله ته کوي یو تقوا بل صبر ان الله بما يعملون محيط يقينا الله پاک عمل چې کوي ګیرون کې دی اوس بل حال بیانې د احد مبارک نبی صلی الله علیه وسلم مشوره واخسته څوک چا ویل مدینه کې جنگیږي چا ویل بارزو د نبی صلی الله علیه وسلم خپل اراده دا و چې داخله مدینه کې جګړه کوو اول خط به جوړ کړو د ځوانانو به د سپینګیرو به د زنانو به د ماشومانو عبد الله ابن ابي بن سلم دارای پیش کړه حمزه رضی الله عنه ویل یا رسول الله دا شرط کې دی دا د نبی صلی الله علیه وسلم کاکا دی سورہ انفال کې بروس سره شل د بیره واقعم ال عمران کې بروس سلام سره ذکر کی هغه ودا دشمنان د بار ملک راغلي موږ په شمولي کورونه کې پاتې ګو موږ هم ډګر لورو شو شهید هم شوبه سید الشهدا د شي عجيبه شهید شو چې دوه کاله د نبی صلی الله علیه وسلم دستور ورو کلاړي دوه کالو پوری دا به ویلې چې تاسو پرې شهادت باندې خپنه لیکن د ملګری پرې فراق باندې کله کله انسان خپش اې دې بدا مقصد نه شرف لانه شي شو اسلام ختم دی د دې اسلام ذمہواری الله کړی لیکن دا تکړه ملګری پیدا کېدل به ډېر ګران کار دی د شي خلک د اسلام قوي اولاد به باروزو نبی صلی الله علیه وسلم سیدنو سار وختي د عائشه د کور وته د جمعې ورځ وا مونږ شو کېنو دای نو رسول نبی صلی الله علیه وسلم زغره واچولا توري واچول دی غاړه مجاهدینو سره شکل را روانو د سیرت درسونه کې دا ویل شوی تفصیلی بعض ملګری مړ تاسو نبی ګورت 22 کې بزورم جګړه تیار مخله رااله وی ویل یا رسول الله
کته وګاړي چې مدینه کې جګړه کوو موږ دلته جګړې ته تیار یو نبی صلی الله علیه وسلم ورته یاد ساتي کله نبی چې تور غاړي لوا چې ولاس کې ونی شغه به هیڅ ته ورسه کېږي وضو میدان له وضو نبی صلی الله علیه وسلم چې کله لاړو خدانه مرشد تیار کړی چاله تاسو دلته کې نه دی پاین یو ځای کې نه ول تعرض والا بل ځای کې اسنو والا بل ځای کې غش وشتنو والا بل ځای کې ترزن بل ځای کې تقسیم وکړي بر علاقه کې الله هغه حال راوړي به تطبیق مدار حدیث کې راځي دا خو ماسپکین وته قران کې الله وي غدا او تو وختي نصار وختي د عائشه د کور وته ماسپکین ما زنه اوس به روان شو حدا دی روغ تاریخ دی بيدا د سیرت درسونه دا بار بار بیان شوی تفصیلی و اذ غدوتا فاطم چې سار وختي وته من اهلک د خپل اهل ندي شکور د عائشه جوړول مومنان د پار الله مرچی للقتال د پار د جګړې مقاعده مرچی پورا جنرالو والله سمعون الله ورساسو خبره او په رساسو نه ته باندې چې کله عبد الله بن ابي مسلوست شو بنو سلمہ بنو حارثو ویلې موږ ورسته کیږو دا ځان خو ډېر سخت دی اوس وکسان دی هغه زیات و الله یې مارا ټینګ کړی اس امت پاتیم چې قصو کې الله یې دوړل وینکم ساسنا تفشلا شي کمزوري بوزدل معنا بنه کوي ان تفشلا شي بوزدل خو صحابه لکنزل ان تفشلا معنا کمزوري اختیار کوي بنو سلمہ او حارثه والله الله تعالی دې دوستي هغه صحابه ویلي ویم هیڅ خفغان نه کو بنزل درې آیات څخه الله موږ له دوست ویلې سورۃ کمال خبره ده الله خو ان شاء الله دوست ویلې به دا دوستان کامیاب دي وعلى الله وخاص بالله رضان سپار المؤمنون ایماندار ورسا کې د بدر واقعا سورۃ انفال کې برام تفصیلی راشي دي ته ویل شي جواب د سوال دوی ویل مړ الله موږ سره کله کومه کړی آیات کې الله جواب کې د جواب حاصل داري بدر کې 313 مجاهدین الله وسوال ملائک راولېګل نو بدر کې دي مجاهدینو کومک شاو کې وسیم کوي کنه ولقد نصركم الله يقينا استاسو کومک کړی الله په بدر کې بدر دا کوینو مو یا لا سړینو مجا کوی کنه له وانتم ذلوا الله شوي کم فتقوا الله الله نه یریږي لعلکم تشکرون در پارشد الله شکر وباسئ فتقوا الله جواب د سوال د الله کومک به موږ سره کله راځي الله وزان کې به تقوا پیدا کی نن شدا مونږه پریشان یو مصیبتونو سره مخامخ یو هر ځای کې دشمن سره مقابله شکونو ظاهري تاوان تقوا ممکن نشته چې کله خو چا کې تقوا رااله هغه به ګورته اوس حالات راوړي اجمالی نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو له ویلې ومو خو اراده قافله او خبر بدله شو بجنګ ملائک والله را لېږي استقولوا شکرتا ویلې مؤمنانو لرا الن یکفیکم یا کافین د تاسو لرا چې تاسو کومک وکړي ربکم تاسو رب بدري سره د ملائکه را کتګیدون کې ځلین امانه کتکیږي بلا ولنا ان تصبر الله که صبر مو کې او تتقوا تقوا مو کړه وياتوکم اورا وشتا سنا من فورهم پتا دی دا غوي ابو راشد تاسو را خپل تادی تلوار هاذا دا یمددکم مدد کې تاسو را پاغه 15 زرا د ملائکو شنه خدار دی من دامن خدار آیات دلیل پدې ملائک جګړې راغلي او خاص جامه دی غوښتلې و مجاهدین چې میدان د جنگ له وجیو کې خاص شکل جوړ کړي دا بډې رخي زیړ زیړ پټګي و دریم نه زبیر دا زیړ زیړ پټګي و کنه زبیر سر دی برګ سونه د مقداد برګ شو ورسا کې جواب د سوال لا دی یو جبريل بالا را لګلې ونه دا 302 الله ولي را دی الله په دې مناسبت را لګم چې د ملګرو او شیله برابر شي کله چې ملګری جېتی نور ملګری به ډېر اطمینان کوشي ځکه خیر ملګری شتا او جزان له شمه بیره پریشانی وزارو جره ګره پټول ملګرو دا څومره اسانه ده ګران می ظاهري اجر زیاتې او کچر د ټول مسلمانانو بوزوي سمو خلې موږ چا ویلې شرن روزه ونیسي
دوشنبه ورځ دا په دې باندې عمل الله راخي جنو بیا به څومره ګرانه وي خدا خبر چې عام شي به آسان وي وما جعله الله نو ګرځول دا کومه کله الا بشرا لكم مگر ساز لپاره خوشالي بل چې مضبوط شي قلوبکم سازونه پدې وسو کومک شي غواړي الله نه به غواړي چې منو شي شیخ عبد القادر جیلانی یا لو یزوان خیر وسم زړو خو کې دا عقیده ده مصیبت راشي یا لو یزوان خیر پم دې عقیده کدا مور او ابي د دنیا لاړه زې جهنم دي رحم به بکار دي د دې خجل یوسف پسپک نظر باندې ګورزان په وښنو لیکن عقیده کې کفر او شرک کې سکیم نه ای شرک طرف پر خجل نه چا پښتنه کړه چې ستا عقیده سره تر بچی تربيت کوي څنګه غاړه کې ورته بند ماچولې کې ولاسونه کې ورته شوینه تارونه جوړن کړي عبد الله ابن عباس براکټ ابن مسعود بکټ کول نبی صلی الله علیه وسلم شړې ورته اشنا شری د لاس کړي ودا سي بدغاګ د پاره وتار مار مې شوې کدي وخت کې مړ شوې د اسلام نه په بل دین باندې لاړې کیسه کې موږ تاسو نه یو وی بر کې عقیده والا چې بچی باندې تکلیف راشي نشته یو مقام یو زیارت لوي شي پلاني ځای لوي شي دا پلاني پوده کړي د پلاني برخه کې ده الله چې کومه غواړي مړ د الله نه غواړي عقیده جوړول پکار دي ومن نصر نبی کومک وقتل الا من عند الله مگر د الله الرحمن العزيز الحكيم هغه الله چې زور او حکمتونه والا ورو سات کې جواب د سوال اېدی جهاد پیدا سره چې ارزه کې جوړ دي ارزه کې مقابله د کفر او د اسلام نظامونو شروع ده الله دې جهاد ډېری پیډيري خو یو پیدا پکې دا چې د بدمعشانو غرور سره ماتو دا د قران اصول دي د جهاد لپاره مخکې یو درس کې تقریبا د نبی صلی الله علیه وسلم په سیرت کې درې پیډې موږ ذکر کړې مقاصد یو دا کله چې یو بدمعش انتهایی بدمعشي لوري شي نو الله یې سره اسلام نظامونو سره په غاړه غړې ورولي نتیجه به دې شر الله دي دا غرور الله ختمون درې خلکو چې کټ کې الله یو ډل الله طرفانه یو جماعت ختمي کی من الذين ذا انسانان كفروا چې کافران دي او يكبدهم يذلل کی فينقلبون وګرځي کې د خپل ملک الله وی خائبین ذلیلان دور اغل ډېر په غرور باندې دي چې موږ د ملک راغلیو د پاره د بدمعشي د اسلام زامن قتلو اسلام ختمو په خدا و چې د زامن د اسلام ورته مخې له ودرېږي چې الله وینا مراد د ملک نه وځي خپل ملک کې مان شي ذلیل لاړ شي تخته کی نبی صلی الله علیه وسلم الله شهادت ورکړي رسول الله کرا وکړه یا الله لعنت ابو سفیان باندې حارث ابن هشام باندې سہیل ابن عمرو باندې صفوان ابن امیہ باندې دې ایتونه کې الله ادب ورکړي نه سمو عقیده ش الله توفیق ورکړي غیلا ليس لك من الامر شيء الله ونستعال د خیرانه سي اجازه او يتوب عليهم تردي ش الله برحم راته کې پاغوي یا با عذاب ورکړي الله غیلا فانهم ظالمون یقینا دادي ظالمان دې ش الله توفیق ورکړي به ورسې دین آشنا خلک جوړ شو سہیل ابن عمرو نه ابو سفیان دنا رد شرف التصرف آیات کې جواب لپاره سوال مقدر سوال د سراغه چې دا الله د خلکو العذاب ورکول شي کاشي مونږی الله وی ولنا د زمکو اسمانو اختیار او طاقت او پاور ما سره دي نو سره خیال لږستاونه کمزور انسان له عذاب درنکم ولنا الله ضرور ولله ما فی السماوات و ما فی الارض د الله په اختیار کې هغه شری چې بر اسمانونو کې دی الله اند اسمګه کې یغفر لمن یشاء الله بکنه کې چاله شي وغاړي و يعذب من یشاء الله عذاب ورکې چاله شي وغاړي والله غفور رحیم الله بخون کې به حرم مهربان دی بخون کې دی الله ډیرو چت مهربان دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دې جنونو سبل ادب عرب تمدار يهودو کې د عادتونه د الله یولي عادت داري سود جاری کول ملکی یا ایها الذين امنوا اے د ایمان والا ولا تاكلوا الربا مخرج سود دچن فدچن ولي وچن جائز دي
د عربو عادت داود چنه یو لک په 2 لک باندې بیا خسته یو لک وکړه روان کال 2 لک واتقوا الله الله نو يرغي لعلكم تفلحون در پارج شي کامیاب واستخفوا خروي واتقوا النار التي زام بچي دور اغنا اعدت للكافرين چې فرمایشي تیار ده کافرانو لرا ټیک ده مؤمن منورجي یو وخت د پاره صلی الله به بارک ورسا کې ترغیب اطاعت الله او الله رسول الله اصل کې آیات کې جواب د پاره سوال مقدر سړی د اور نه بس بچ کیږي الله وی د قران او سنت په تابعداري قران او سنت منه واتو الله خبرو منه او رسول الله د رسول لعلکم ترحمون در پاره چې تاسو باندې رحم وشي د الله د رحم وش په اسباب دي یو سبب چې دی آیات کې الله ذکر کوي قران او سنت د الله او د الله د رسول خبره منل ورسات کې الله اوس ترغیب ورکړي وسارعوا معنا وسغلي من دوال الى مغفرة بخل لساس دربنا وجنة جنت لا عرض عاشره پلن والے بشان د اسمان نو دزم کړي حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم چې کله بدر کې ترغیب ورکوم مجاهدین الله قوموا الى جنة آیات دلیل لبدی چې کله مجاهد په ځای باندې ورغور زید هغه مخکې الله ویل زرا ترغیب ورکا جنت ته حور دي چې برابر شي نو بعد دینه اوسه به حرکت کړي په جذبه د شي جنت نشه دی پلنواله په شان د اسمان نو دزمه کړي یو صحابي را مخ رش یا رسول الله زکه شي چې چرته بسم نبی صلی الله علیه وسلم ډایرک جنت ته ورشته وی آو لاس کې څوک جوړي وي یو د مو غرزولې چاره بوختنه کړه دا ودی وې دا درې سلور کجوري چې خرم نو په دې باندې وخت لګيږي ولې مخکې الله لزان نه رسو ته عجیب انسانانو صحابه الله وی جنت لا شي دی پلنواله مشان د اسمان نو دزمه کړي سوال بل ځای کې راځي ک عرض السماوات سورې حدید وغیرہ کې برش نو یو ځای کې مجاهدین دی یو ځای کې عام خلک دي دا ټول جنتونه دا ټول زمکو اسمان نو د کرسي مقابل کې لکه کړای کرسي د عرش مقابل کې لکه کړای به دې څومره جنتین دي دا کوم ځای کې دا جنت دی یو جواب دا چې دې کې دا عرش په مقابل د طول کې دی آیات کې صرف الله تمثيل راوړو دا ټول اسمانو نو اسمه کې سر راځه مې کې وې ګنټه پلنواله تمره دی وګدواله به څومره دویم جواب الله قادر دی چې دا تمره ډیر جنت په معمولی ځای کې راګیر کې لکه انسان په دې وړستره کې څومره لوی اسمان الله راګیر کوي تو ګور کله اسمان الله دریم جنت الله خور کی اعدت للمتقین تیار شوی متقین لرا سوال متقین څوک دي الله و تفصیل راوړي یو خو به انفاق کوي دویم بغصص غمی خاص کر روزه کی مالګه کمره ترکاري کوي مالګه زیاته ما زګر شي پس ته وشي لس مړي کړي تندې اوران نیولې نه حدیث کې راځي بهترینه صدقه دارا چې د مسلمان روز سره پراخه تندې باندې ملاوش خاص کر کور کې ملګرو سره روزه د ځان نه نیولې د غسل خلکو باندې کوي نه الله یو غصه بس غمیله الذين انسانان دي ينفقون چې دوی خرچه کوي الله په سرای په حالات د مالداري کې او درای تکلیف کې چې مالداري خرچ کوي چې غریب مې والکاظمین الغیظ غصه بس غمی حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي پهلوان هغه انسان چې غصه وزغمي بل حدیث کې دا راځي چې کله انسان غصه وزغمي الله به د حور منځ کې ودرې چې کوم حور ځان سره اخلي وایله امام شافعي واجب خبره کړې ده دا الله د پاره غصه کول دا ګوره مستقل عبادت دی هغه کتابونو کې لیکي وی چې کوم انسان کې غصه نه وي دا انسان نه دی بلکې د اخر دی څومره سخت خبره کړې د اسلام به ځکه کیسه کې نه یو پلان ډېر پراخ بنسټ سره دی ولی مړوي کو جهان ور مخلي دی کیسه کې خپل کار کې لګي دی نه د الله د پاره غصه ایمان دی دلته کې ماتحت کسان دي ستا بچی دي ستا کزرا ستا مامورین دي ستا کشران دي سره درس ملګری دي ستا سرانډیوالان دي غصه شو الله وایي غملک دلو برداشت کې به څنګه غمل کېږي یو دا حدیث کې راځي غسل وکا اعوذ بالله وایا او دسوګه خاص کر چې په دې سمه کې سړی څنګه د سړی غصه ختميږي او د شنه چې میدان د جنگ کې څنم دی چې څنګه مناسب لري سره دردانګي نه
جدا شبل ځای کې قرار آرام وکا الله به دا کشش خودلې حدیث کې راځي صحابي ویل یا رسول الله مال د عملو کوي جنت ته داخل شمه تغضب او شکیګه ما بچو به ورته ویلې او شکیګه ما به ویلې د عمل مال او کوي جنت لار شمه او شکیګه ما عباس فرمایي و ما د نبی صلی الله علیه وسلم بری خبره کې سوچوږي چې انسان کله غصه شي ډیر عجیب عجیب کارونه کوي ظلم تی وشي کنزل تی وشي د خلکو په طبيعت کې ډېر بد معرفي شي داسري والعافين عن الناس بخنه کوي خلکو لا ظلم دربانو کې بخنه سبحان بل سبحان عمر رضی الله عنه په تاریخ کې واجب خبردام راځي وصیت کوي وی چې کله وسړي سره دښمنی وکړي ته د الله عبادت کوا کنزل ته وکړه کنزل ورته مکوا ته د الله بندګۍ له کشور کا ولس قوانین موږ ذکر کړي ولس نشیتونه کړي دي امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب ځان له بالکل به په ضروري کل پکار دي ځکه چې کله ته د الله بندګي وکړي نو الله مستا تایید کوي شکر دې الله په تایید کې دا ټول جهان مقابله به شروع کیږي څه به کیږي والله يحب المحسنين الله من كيدن كانوا سلام مفسرین لیکي علي شير المانی کې لیکلي علي بن حسين وداغه خادمو او داس کېدل او باچولې دالو کوزه درا پریوته عیسی په سر باندې ولګي دوه سره ماچ څنګه وسه شو هغه کېر سره وی ویل ول کاظم من الغیظ غصه وسمي ویزه غصه مو وسمله به ویل ول عافین عن الناس خلق له بکنه کوي ماپ میکړي اسینه چې کله په ځړ باندې دماغ باندې هغه زړه نقشه رانه شي والله يحب المحسنين ویل الله لپاره مې عذاب کړی قرطبي لیکلي د میمون ابن مهران یو ملګری راغی وینځلې ورې ډوړې تیار کړه آی چې کله ډوړې تیار کړه نو دی خواله چې کله راغی په بيوشي کې ونه کده ایسه ټوله کاسبره بادشاہ را پرې وته سق وسه شو ویول کاظمین الغیظ په غصه مې اوس غمله وکړه کزه واسه چې د ململ چې بیره باندې نه کی ول عافین عن الناس به ماک مې کړی به وی والله يحب المحسنين نیکانو سره الله مینه کوي د الله لپاره مې آزاد کړی دا خو انسان دی ماشوم دی ګلاس دی ولوي دو مات شو کاسته ماته شو بل کارته وشو ٹھیک ده تربيت هغه په کار دی خود څه غصې مکوا چې بالکل د خلکو حقوق په اعمال مداخل شیطان کې لري دي ابلیس په دلیش طریقو باندې په انسان ورجي یو حالت د غصې چې کله غصه شوي د انسان به دي شي لکه بال ابلیس به د لاس کې اړې راړې څه شي در باندې کوي به کولی شي احتیاط وکړئ ورسا کې اوس دویم جماعت تقوا والا یا دار اول د پاره دویم صفت آیت کې دوه تفسیر دي والذین انسانان اذا فعلوا فاحشه شکلو کې او کار د به حیا او ظلم انفسهم یاسن موږ په خپل ځانونو ذکر الله لا یادین ګناه شي شي است الله یاد د الله عذاب یاد کی الله رعایت کی شي الله مستر بس کوي ته سلف سالین کی عادت داو 50 کال اور سب چې دی ګناه غول رعایت شو دوی بدل الله نه بکنه مغتوا به مشړل قران کې الله فرمایي تاسو ګناه دی او باسو مالی کلی د دې وجنه عمر رضی الله عنه بدام وای چې کله تو عادت الله کې ډېر پاجزي ودرېږي چې په قبرستان ورسینو خوشو ځان کې پیدا کړي بکنه غواړي لسنو به د خپل ګناهونو د پاره ومن یغفر الذنوب غنانا معاف کوي الا الله سوا الله لا نکله کیږي علامه فعلوا پاک ګناه چې کوم دوی کړی دي عبد الله ابن مسعود فرمایي وما د نبی صلی الله علیه وسلم اوریدلی درې کړه دی ویلي تبادشي به ویل تبادشي هغه انسانان چې دوی رقم معلومه رشي دا ګناه ده او دیم کوي درې کړه دی ویل تبا نبی چې تبا ته ویل نو بیا به کوي څه موږ له ګناه کوم معلومه کوي وهم يعلمون دوی پويږي چې دغه ګناه درنه شد الله نه بخنه وغواړه دې خلکو نتیجه سره اولئک الله د مخکې صفاتونو والا جزاهم د بدله بخنه دا من ربهم د دې درمنه باغونه دي تجربه یې کې من تحت هذا غلن نيرنا خالدین فيها همیشه به پاغي کې ونعم اجر العاملین ډېر خدای اجر د عمل کوونکو
د الله کار د عمل سره دی عمل بلوي کوي عمل وکي کنده عمل د روزه دا عمل د قران لناستا یو حدیث کې راځي عجیب حدیث دی وکله یې خلک قران لناستي یو خدای مجلس باندې رسول الله فرمایي سکینه اطمینان دیم دې مجلس باندې رسول الله فرمایي د الله رحم دریم دار یو ملګری الله د ملائکه جماعت کې دی څلورم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله مجلس اخر لور شيږي الله اعلان کوي چې اے ملائکو گواه شي دي ټول انسانانو لما بخنه وکړه د څومره اوچت مرتبه را دي لوي شي عمل لا تحقرن من المعروف شيئا معمولی نیکی ومس پکانه غاړي قد خلت دنیا د عذاب نه یرا یقینا تیر شي من قبلکم ساسنا مرکه طریقې د عذاب پسیر وګرځي په لارځه د اسمه کې کیف انظروا غوره کیف کان عاقبت المکذبین څنګه شو اخر انجام د دروغجنو برباد شو الله کنه صرف کشمري یو دا چې سړی په اسمه کې ګرځي په کو کې نشي ګرځي تاریخ وګوره مطالعه عربي شاعر دا فرمایي اعز مكان في الدنيا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتابه بهترین ځای د عزت غدای هغه دار چې په اسمان ناشي دي جن باندې تر د سری دشمن نصر وای دا ډېر اوچت مرتبه ده غره ملګری په دنیا کې سره کتاب بیچاره خط یاد دی کتاب سره الله ملګر شاعر ملګرتوب وکا مطالعه وکي د علماء تشوی چې دوره دي 300 صفحې دی مطالعه وا خارج 300 صفحې نو سوال راغی چې مطالعه کوم کتاب دی الله یو قران اصلي کتاب دی هاذا بیان دا تشهید للناس خلق لرا هدایت ته واعظ للمتقین تقوا ولالا دا عقیدی خبرې پکېري اعمال پکېري فضائل پکېري احد کې اویا کسان شهیدان شو یا نبی صحابه هم انسانان دي طبعا لږ زره پریشانی پراله تاسو اوس ګورئ الله څومره مهربان ذات دی دلاسکې الله را صحابه دلاسکې تسلی ورکړي لکه رچا یو ملګری هغه مصیبت راشي تو ورشي خاله چې ګوره خپکهګما دا کار دی دا دی آیتونه کې الله او صحابه ول تسلی ورکړي د الله څومره اوچته اولیاء دي ولا تهنوا الله وسستېګما حدیث کې راځي قیامت نږدې حالات چې راشي دا غیر مسلمان خپل ما بین کې و ناټو یو اتحاد جوړ شي چرته چې مسلمانان دي د شي 30 ور باندې راځي لکه وږي انسانان چې بل روړې راځي تاسو ور دي رو جماعت دي اوس روړې مسله دومره نه دی وبو غمي صحالي پر وبو باندې مال فریدا بل مال فریدا یو دکی جوړي صحابه ویل یا رسول الله من به کوم دی وخت کې چې دې من باندې چې تیز راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي مؤمنان بده شي لکه سینځک په کوم طرف چې ګوري په لکونه مسلمانان وهن بده کې راشي چاته پوښوي چې دا وهن سمانه حب الدنيا وکراهیت الموت دنیا سره مینه شروع کی چې دا مرنه بیریږي هغه انسانان چې مخکې به سرونه الله ورکول الله درزار پاره اوس د پټاس 10 خوا کې وګه 50 متري سټو کوي یره حالات دي سنگین دي تچتي ځکه مؤمن دشمنان په مو باندې رااله الله یې مړه دنیا سره مینه مکوي ولا تحزن الله خپکهږي ما وانتم العلون تاسو غړي روچت خلکه څومره کې ست تسلی ده اے مؤمنه خپکهږي ما سستيګه مړه ته ولي خپکهږي ته غړي روچتي ان کنتم مؤمنین وجدا چې تاسو کې ایمان دی اوس دویمه تسلی چې تاسو کې غړي زخمینه مشو او یو کسان شهیدان دي مصعب ابن عمر خاص کر حمزه شهید دي څومره اوچت صحابي کتا سره شهیدان په ډګر کې پراتري او د قشان زخمین تاسو سره پراتري خو دشمن لم دومره ماته ورکړې شوی دا حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم چې کله ملګری د پن کړ ډېر وګړه دعا وکړه
وکړه چې احد د اخرت تیرېدو نو دي شهیدانو په سترګې راوړل سترګو نړۍ روح کې لاړ وکړه زم شهید وې د ملګرو سره دیږي الله خپکیږي ولې ان يمسسكم کتا سره ورسېدو قرهن تکلیف یقینا رسیدلې دي قوم لزخم مثلو دای غوندې دشمن کوم ګور امر کی دسی بنئ چې واس مجاهدین شهیدان کیږي ایواز دوی زخمین کیږي دشمن چې کله تعرض کوي څو چند عینه دوی مرداريږي دا اوس فولاد مری چې دا بچ کیږي وس الله بل تسلی ورکړه اے ملګر الله خپکیږي ما کله جنگ په یو خالاټ شي کله په بل خالاټ شي ټیک ده نو مجاهدین ظاهري شهیدان شو کمزوري تیر کال بدر کې څومره اوچت میدان تاسو یوړو وتلک الايام والله داش په ورځې نو دا ویلا مونږ اړو بین الناس د خلکو ما بین کې عجیب تسلی کله یو کله بل وليعلم اسر وجبل تسلی دا کار ذکر الله کوم دا مجاهدین شهیدان کوم زخمین کومه مؤمنان معلوم کړ چې چا کې ایمان دي چې لکه دل شهیدانو شو ځلته ورسم وليعلم الله دیر پارا چې الله کار کوي الذين انسانان چې ایمان راوړي ويتخذوني منكم ساسنا شهیدان الله وز شهیدان نسم شهیدان کړي ولې کېږي شهیدان دا معنی خوشي وشي کنه چون شنو څنګه شهید الله نه شي دلیل په دې شهادت ډېر اوچته مرتبه را الله دا شهیدان خلک وایي کنه وسمه پلانې یادېږي یو څوک الله وسزان له وغواړم حمزه شهید کې مصعب شهید کې ډېر ملګری شهیدان شو حدیث کې راځي ته کاله ورس نبی صلی الله علیه وسلم بیا خواله راغی خدای پامانی وسره کوله به ویلي حمزه رضی الله عنه به ار لس کسان سره کې خودو جنازه کې لس کسان به کله چې شهید نبی صلی الله علیه وسلم باندې ملګرو ګرځیدو حمزه رضی الله عنه باندې کله نظر راغی ویل شي ګوره ترمي سم لګره قرباني یو سروي چې پروتي سترګې ته سترګې دشمنانو وګونیم ته کټ کړی و پوزا شونډې خاص اندام زړه نبی صلی الله علیه وسلم دل لري لاړو کې نو سوالتا چې انسان برداشت نشو کولای صفیه دې وخت کې رااله تروري نبی صلی الله علیه وسلم زبیر لویری د ترور زو چې مور دراله امانه کاسنه دا ورور ونه ګوري چې فزونه کی زبیر رضی الله عنه فرمایي زلان د مور مخله ودرېدم وی هغه دومره عبقرین زنانه وا چې زی بریښنه کی والم بری بوکس باندې التی غرزولم وی ما وی نبی منا کړی وی ډیر وکړه زنانو زې په زې ودرېدا وی مال وی چې اے بچیا زه خبر شوم چې رون می شي شوی د صادرې میرا وړي دي چې دې کې عام دفن کو تاوی کو نبی صلی الله علیه وسلم لوي چې یا رسول الله مور خو خبره ده کا کانه ما نمی بس اوسه د اجازه وکړه شرش لکه صفیم ډیرو کې راکزه او قبي کله چې د حمزه رضی الله عنه خال رااله زيت هم شړل ان لله و انا الیه راجعون دی ویلي وسار شهادت بارک د صبر وزد الله نه غواړم نوري صبر تلاړه نبی صلی الله علیه وسلم ملګری ویلي دي سره د صادره دي چې خو ګوري خوا کې مصعب ابن عمر هم پروت دی دا د نبی صلی الله علیه وسلم وزیر خارجه و شکل کې بالکل د نبی غونډه و صلی الله علیه وسلم وی ویلی یا رسول الله دا هم خوا کې د صادره د قران دازي وکي غټ صادر دی مصعب ورسېدو وړو کې صادر د حمزه صحابه ویل یا رسول الله مونږ چیرته د حمزه سره باندې پټو دا پیلو چیږي کې پټو نو سره لچیږي یو غت بیا راسا سره ور باندې پټ کې دې کو باندې ورته سرګړې واچوي به د اس ارلس کو شان سره حمزه کې خودو به کې خودو دوا کاله د نبی صلی الله علیه وسلم د سترګو نو کلاړي یو خو کاکاو بل عجيبه قهرمانو شاسوارو بل رزيرورو دی ایتونه کې الله دې شهیدان له اشاره کوي چې ګوره زه به تاسو کې شهیدان نسم نبی صلی الله علیه وسلم ورته وي تسعید الشهداء قیامت کې وسام زفاره سفارش کوم عبدالرحمن ابن عوف له چا وړې کړوا ډیر مولمن د سرخانو کله چې دې د سرخان کې نو سندې رینته ته وژړل چاله بوختنه وړي ولې ته وژړل وزماره په ذات الله قسمی زمنګ باندې د شهادت راغله
حمزه شهید او مصعب ابن عمر شهید او دومره ساده او کپڑا مو سره نو چا شهیدان په ګراتاو نن څومره پراخه الله مو باندې راوسته وې شړدوي سړوړې پر خود لاړو اته سلوي کال رسا ملګرو په علاقه کې کار کوي ګوري د حمزه رضی الله عنه د خپل سره بلچه ولګید تاسو وینئ د حمزه نه لاړه ابو سعید خدری و ژړل وی قسم په الله چې دا انسانان د الله په نسبانه بهتر انسانان نه نو اخري به څوک دی آیتونه کې الله صحابه ولې شي صحابه حمزه او داغه ملګری دا میزان لرا طلب کړو دا مې روغ وخته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله الله جنت له داخل کړو ډېر انعامات ورکړه ورته وی څه غواړي نور وی الله رسید راکړي ویم ودایو فرمان چې خپل خاندان له وی ورشو په کوم لار باندې چې موږ راغلو په لار باندې راځي نبی صلی الله علیه وسلم په لیوان شروع وکوانی سعد سے مخدار محارن یول روانو د سعد رضی الله عنه ورورم شهیدو نبی صلی الله علیه وسلم ویل یا رسول الله ودا می مردا شهید مردا نبی صلی الله علیه وسلم بچا راکته شو ډیر عجیب تسلی ورکړه اخه چې ورته ویلې سعد مورو وېسماره بچی بارکه کوته وای چې اڅ صورت حال کړي وي هغه خو سم شهیدان سره جنت کې ګرځي راګرځي خنه به ولې مون خپوي خود دمر دعا مونږ له وکړه یا رسول الله چې دا شنو ملک زره لا صبر شي زه ژوند ډیر خطرناک حال کې و بني دینار او سنانه ودی قبيله لارم شهید ورورم شهید خاوندم شهید درې واړه کسان چا ورته دا خبر وکړه دی چالو ویل دا جنازه اشاره ودا د پلار زه خبر اسانه ده نبی صلی الله علیه وسلم څنګه ودا خدي بل جنازه پیراوړه ودا سوې ودا ضرورم وی نبی صلی الله علیه وسلم څنګه لري درې مجنازه چې پیراوړه ودا سوې خاون نو د زنانه چغي والي او سم شي ګرد تاو شو نبی صلی الله علیه وسلم ملګری ویلي وې دې خاون ګوره د خپل خځې په وړاندې به اوچت حیثیتي ار خاون د خپل خځې ردی شي لکه غر کله چې نبی صلی الله علیه وسلم راغی نو دې زنانه ملګرو لوي نبی صلی الله علیه وسلم کومه دی خواله ورغه نږدې لمن نبی صلی الله علیه وسلم وی ویل یا رسول الله چې ته ژوندې مردا ټول مصیبتونه یې سواړې دا بل آسان الله غ حال راوړي ولی هم حساب بل در پارا چې پاک الله الذين اغه انسانان چې ایمان راوړي ويمحقوا برباد کی تسنس کل کافرین غیر مسلم ورسا کی قانون بیانې حاصل اداري الله باز خلق عجیب انسانان دی لا اله الا الله و جنت لبلار شي دا چرته الله په دې شي امتحان بدر باندې راولم لا اله الا الله ولوداري جنت الله ډېر ګران کار دی مجاهدین صبرنا خلق دا مشتر کی معلوم کړي نه الله یوازې بلا اله الا الله کار نه کوي چې بس مړ شو ډاري جنت لزه دی باز خلکو خنه نقشه ځان سره جوړ کړي یو څو اعمالو کو بس لا اله الا الله مې موږ چې جنت لبزو مشکل ام حسبتم آیا تاسو دا ګمان دي ان تدخل الجنه چې داخل بشي جنت لا حال دا چې نبی معلوم کړي الله الذين هغه انسانان چې جهاد کړي تاسو نه ويعلم الصابرين او نبی معلوم کړي صبرناک تا خلل ډیره ګرانه ده زبر خلق معلومه ورسا کې بل تسلی دې حاصل لري الله نبی صلی الله علیه وسلم دا ملګرو لوي چې تاسو خپل شهادت غوښتو انس ابن نضر یو ملګریو بدر کې نو حاضر نبی صلی الله علیه وسلم ویل یا رسول الله که بل جګړه څنګه کافرانو ما وین کړه ما ابو ګوري سعد سے فرمایي چې کله لاړو میدان د احد لا مال ویلي یا سعد قسم بالله چې دې علاقې نه مال د جنت بوی راشي اسمان سور شو مجاهدین لکه کړه د جنت خوشبین الله دنیا لړاولېږي سخت جنگ یو کې سعد وی چې ما تعقیبولو ډیر کافرانو وشل اخر دام شهید شو اته مرمۍ خړلې وي اته غشي دغه شهیدو چې شکل بالکل چانه پیژنو چې دا انسته خور اخر رااله اې د بدن نه معلوم کې شګور ودا مې روړ دی غوتنه معلوم کې ودا مې ضرور غوتري نو دی آیات کې الله وایي چې بعض مجاهدین دي د الله په دین باندې ځان ته ټوټه ټوټه کې چې به شکرم څنګه پیژنې چې دا پلانې دي
تشدا لمبلم بشي ټوټه ټوټه شي نو دا مجاهد خدا کار غواړي نو الله چې دا غواړي خو زه ورکوم کنه تاسو ولې خپه کېږئ ایس خفغان الله دې کې مکوي پرېش دا مال راشي ولقد كنتم يقينا ويتاسو ارمان منكم الموت الشهادت من قبل ان تلقوه مخيدنا شو سره مخامخ شي آیات دلیل بدی مجاهد چې کلا څنګه لجین په نیت شهادت بش مرنه خو مرنه ناروا ده سوال دلته کې مرنه مراد شهادت ده فقد رايتموه الله تعالی شهادت ولید وانتم تنظرون او تاسو قاتل له سات انسلام ورسات وسوي مرګ وګوره چا پورې دین د اسلام رچاره مرګ پورې نه تړي چې پلانې قومندان شي بس اسلام به قوتو پلانې عالم لاړ نو بس اسلام ختم شو پلانې مجاهد لاړ اسلام ختم نه اسلام نه ختميږي ابلیس आवाज وکي الا ان محمدن قد قتل محمد هو جريش صحابه باندې دومره سخت رااله چا د غرب طرف باندې حرکت وکړي سره مدینه په طرف باندې رااله ومړه نبی صلی الله علیه وسلم الله راکه جسم د منځ نه اوچت کی الله ویله ما محمد اصل کې ما سره شو نبی صلی الله علیه وسلم ویله دی یا عباد الله اول گزار په ابن قمیعه وکي وګبانه شکل گزار په کې هغه زغرا شولې و حدیث کې راځي چې گزار ورکه چې نبی صلی الله علیه وسلم پرې وته گزار سره دویم طرف چې اسی بیرتاو کې گزار او دوی شو خوشحانه ابن قمیعه واله یا محمد ابن قمیعه نبی صلی الله علیه وسلم ورته الله له ټوټه ټوټک مخمانی ویني راړي بر د غر سره لا سړی خطرې چيلي ولې لاندې روغ ورسو مردار شو به دویم گزار چې په وکي نبی صلی الله علیه وسلم به تندي باندې وشتو غاخونه دا خود د وسپنه د نبی صلی الله علیه وسلم باندې خره مبارک کې دنه ماته شو دی وخت کې ابو بکر رضی الله عنه بشراغي نبی صلی الله علیه وسلم کېم نشو ملګری ورسته به ول بری جګړه کې ابو عامر الرای په نامه باندې واکن دي سلیوي سوچ نو چې نبی صلی الله علیه وسلم باندې کنده کې را پریوت کله چې ځای کې کېناسو و څنګه قوم کامیاب شي چې د خپل پیغمبر د مخ نه وی روانه کړي ابو بکر رضی الله عنه راغی چې دا اوس پنو باش ابو عبیده ابن جراح راغی د الله لپاره قسم در کوم زیو باسم چې یو طرف کړي باندې خلواش ولا شکل راکش کې نو غاکونه دا ابو عبیده ابن جراح هوا ته ابو بکر راوړاند شو دا بل طرف چې کله به کو به ورته ویل چې د الله لپاره تعالی امروز شه ابو عبیده ابن جراح چې غاکونه را کړي ونی ولا نور غاکونه مو واته محمد بن مسلمه ورته وبراوړلې اور کو ډنډو کېو نبی صلی الله علیه وسلم اونس کې بدوی پکې و ځکه زخمی حالات کې مجاهد وبډيري ارماني منډه منډه باندې لاړ یو بل ځنه وبراوړلې اي اوس کلی علي رضی الله سره ډالو دي کې وبوي د نبی صلی الله علیه وسلم په مخ باندې راړولې فاطمه د نبی صلی الله علیه وسلم لوروا هغه د نبی صلی الله علیه وسلم دا وینه پاکوله امام بخاری فرمایي اگر کدی انسان خپل وینه ده لیکن چې مانځ باندې ودرېږي دا به پاکي دیم لوري دا لور دار انسان بری مخ باندې غوتی وای په وخت د ضرورت کې پټي لګي بلبل دا جایز هغه حال به مسلمان معلوم دي نو دی آیاتونه کې الله فرمایي چې کله نبی صلی الله علیه وسلم مرشي شهید شنو آیات صبح تیک تکوي نه وما محمد نبی محمد صلی الله علیه وسلم مگر یو رسول قد خلت من قبل الرسل تیر شوی مخیدن رسولان دا رسول دی مخی رسولان تیر شوی دی دا بم تیریږي او د باندې فنا راځي کله چې نا جوړ شو هغه وفات شوی ابو بکر رضی الله عنه چراغ د آیت ویلې کولم کې مچم کې داخله مبارک د نبی صلی الله علیه وسلم دې تندې باندې د سترګو د منځ کې خودله ډېر ځته وم شړل وی ویل یا رسول الله قسم بالله چې ژوند دی وی کما خوشبو چې سایدې مبارک بدن نتلو سم د نامه خوشبو روانه ده بیره ته ویلې پورا دا خو نبی دی دا خو مړکیږي کلک به تاسو درېږي به ویلې من کان عبد الله فإن الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا على فإن محمدا قد مات
سوچ د الله بندگی کې الله ژوند دې مړ کېږي نه سوچ د محمد بندگی کې مړ شو عمر رضی الله عنه پریوتو د اسم کبان فخررتو اذا پریوتم به خپل پوزا اوس معلومه کړ چې نبی صلی الله علیه وسلم د زین لاړو افین ماتا ایدا که چرته مرشي او قتل یا شي چینو ګرځي بالا عقابکم بپندو د باندې عمر دنه قتلې ویلي مفسرین ذکر کوي چې دا قضیه شرطیه را شرط پدې کې وجود د جزئیان نه دی بلکې شرط د ملازمه په کار دی یا دا شی ادا ومن ينقلب على عقبه سو شو ګرځي په پوند باندې zarar نشور کول الله له دې چوشي وسيجزي الله شاکرین زر دې چې الله بدل ورکي هغه چاله چې ثابت دی په دین شکر سمن الثابت بالدين الثابتين کله کولاړي علي رضی الله فرمایي وې سید الشاکرین سوکو ابو بکر سم لګ غرغوندې عجیب انسان تر شوی دام